I hurt myself. ما خپل ځان ژوبل کړ. She cooked the whole meal herself. هغې ټوله ډوډۍ په خپله پخه کړه. همداسې نورې جملې دوستانو دا به موږ په انګلیسي کې څنګه پیژنو چې دا له کوم شي سره تعلق یا ارتباط لري. نو راځئ دوستانو مخته په ویډیو کې زده کوو ګرامر. دا چې دی دوستانو myself, yourself, their selves, herself دا دوستانو له موږ سره ریفلیکسیو پرونونس دي انعکاسي ضمیرونه دي. دا ضمیر څه شی دی د ریفلیکسیو پرونونس څه شی دی؟ refer back to the subject of the sentence دا د دې پیژندنه ده. refer back to the subject of the sentence بیرته د جملې فاعل ته اشاره کوي. ریفلیکسیو پرونون نورې موږ مخته په ویډیو کې ډېر په ډیټیل ډېر په وضاحت زده کوو. تاسو ویډیو تر اخره وګورئ. که چیرې تاسو دا سوي زموږ چینل کې نه وي یاست چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ. هغه هم د دې لپاره چې زموږ هره نوې ویډیو تر بل چا هر چا تاسو ته ژر ځان ورسوي. myself, ourselves, yourself, himself, itself, themselves, herself دا له موږ سره ریفلیکسیو پرونونس دي انعکاسي ضمیرونه دي. نن موږ زده کوو myself د ځان لپاره یا په خپله. myself is a reflexive pronoun used in two main cases. myself یو انعکاسي ضمیر دی، ریفلیکسیو پرونون دی او دا دوه ډوله استعمالیږي. when to use myself څه وخت کارول کیږي د myself. when to do something to yourself کله چې ته یو عمل په خپل ځان باندې کوي. when to do something to yourself کله چې ته یو عمل په خپل ځان باندې کوي هلته موږ د myself کاروو. او دوهم دوستانو emphasize to emphasize I emphatic use کله چې تاکید غواړي وښیي لکه I hurt myself ما خپل ځان ژوبل کړ. دا هغه اوله حالت ته استعمال ده، یعنی تا په خپل ځان باندې یو څه وکړل، تا ځان ژوبل کړ. I taught myself how to play guitar. I taught myself how to play guitar ما ځان ته د ګیتار غږولو زده کړل. دلته دوستانو myself as a reflexive دلته myself مونږ لکه as a pronoun انعکاسي ضمیرونه کاروو. here myself reflect back to I دلته ځان بیرته زه ته منعکس کیږي. I introduced myself to the class. I introduced myself to the class ما ځان ټولګي ته معرفي کړ. دلته ځان بیرته زه ته منعکس کیږي. to emphasize I یا emphatic use کله چې تاکید وغواړي وښیي. emphatic use د زور یا اهمیت لپاره. I myself don't believe that story. I myself don't believe that story. زه په خپله په دې کیسه باور نه لرم. نو دلته دوستانو د یو زور یا د اهمیت لپاره myself کارول کیږي. I cleaned the house. I cleaned the house myself. ما په خپله کور پاک کړ. I cleaned the house myself. ما په خپله کور پاک کړ. She cooked the whole meal herself. هغې ټوله ډوډۍ په خپله پخه کړه. دا له موږ سره ریفلیکسیو پرونون دی herself. عامه غلط استعمال د myself. myself می یا I پر ځای ناسم استعمالیږي کله چې عمل په خپله نه وي شوی. لکه please
please call myself if you need. Please call myself if you need help. Please call myself if you need. مهرباني وکړئ ما ته زنګ وهئ که مرستې ته اړتیا ولرئ، که تاسو مرستې ته اړتیا ولرئ. نو آیا دوستانو دا جمله به صحیح وي که غلطه؟ تاسو یې صحیح او دا چې د دوستانو ناسم استعمال د دې د please call me if you need help. دا چې د دوستانو دغه هغه صحیح استعمال د myself په موږ نه کاروو، me به موږ استعمالوو. علي and myself went to school. علي او زه ښوونځي ته لاړو. همدلته علي and I went to school. دا جمله دوستانو دوهمه جمله له موږ سره صحیح ده.